واه غوړ او زبردست خبر راغی. د افغانانو ازار وهلي پاکستان ختمېدو ته 3 اونۍ پاتې شوې. پاکستان د اقتصادي سقوط په درشل کې وروستي جزئیات څه دي؟ ویډیو مهمه ده، تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. شنونکي وایي پاکستان یوازې د 3 اونیو وارداتو ته پیسې لري. د پاکستان په مرکزي بانک کې د ارزو د تبادلې لپاره صرف 5.8 میلیارډ ډالر پاتې دي. دا په تیرو 8 کلونو کې د پیسو تر ټولو ټیټه سطحه ده. شنونکي وایي په اوسني وضعیت کې ښایي څوک پاکستان ته د پور ورکولو زړه هم ونه کړي. په پاکستان کې موجوده مالی وضعیت دغه هیواد لپاره پر یو دروند خطر بدل شوی چې په ممکنه توګه کولی شي پاکستان له نیستۍ سره مخ کړي. د تر ټولو تازه خپرو شوو ارقامو له مخې د پاکستان تجارتي بانکونو کې هم یوازې 5.8 میلیارډ ډالر موجود دي چې په دې ترتیب په پاکستان کې دا وخت په مجموعي توګه صرف 11.4 میلیارډ ډالر پاتې دي. د چارو کارپوهانو په حواله دغه مقدار پیسې چې ټولې یو ځای هم شي نو یوازې د 3 اونیو وارداتو ورکړې ته کفایت کولی شي. په کراچۍ کې د ټاپ لاین سیکورټي اقتصادي ناظر محمد سهیل د پاکستان په ممکنه توګه له نیستۍ سره مخ کېدو ته په اشارې وویل چې دا ډیر یو سخت وضعیت دی. که چیرته وضعیت همداسې خراب وي نو پاکستان د خپلو پورونو په حساب یوې نوې سازمان ورکونې ته اړتیا لري. د پاکستان اقتصاد د دغه هیواد د مخ په ډیریدونکي سیاسي بحران له کبله ورځ تر بلې د تباهۍ پر لور روان دی. د امریکایي ډالر په مقابل کې د پاکستاني کلدارې ارزښت د څو لسیزو په مقایسه تر ټولو ښکته سطحې ته رالوېدلی، په داسې حال کې چې د توکو بیې هم اسمان ته پورته شوي دي. له بلې خوا په پاکستان کې تیر کال ویجاړونکو سیلابونو او د انرژۍ نړیوال بحران هم د دغه هیواد اقتصاد تر ډیر فشار لاندې راوست. د پاکستان مرکزي بانک لخوا خپاره شوي اعداد او ارقام ښیي چې اوس د پاکستان په خزانه کې د یو کال مخکې شتمنۍ په پرتله صرف نیمایي اندازه پاتې ده. د شنونکو په حواله د دې اندېښنه موجوده ده چې پاکستان به ونشي کولی بهرنیو پورونو ادا کولو او همدارنګه د درملو او خوراکي موادو په څیر مهمو اشیاو د رانیولو لپاره پیسې تحویل کړي. په کراچۍ بندر کې د سوداګرۍ مالونو د لیږد رالېږد په زرونو کانټینرونه بند پاتې دي ځکه چې بانکونه د دې توان نه لري چې د بهرنیو اسعارو د ورکړې ضمانت وکړي. په دغو کانټینرونو کې خرابېدونکي خوراکي مواد او د لکونو ډالرو په ارزښت طبي وسایل هم شامل دي. د پاکستان د طبي اشیاو د مراقبت ټولنې مشر مسعود احمد وایي چې د کراچۍ په یو لوی روغتون کې د وسایلو د کمښت له وجې له 1 میاشتې راهیسې د سترګو عملیات ترسره کول بند دي. په پاکستان کې د عمران خان حکومت تر پای وروسته واک شهباز شریف او د هغه اتحاد ترلاسه کړ. اوسنی حکومت د سون موادو سبسایډي هم لغوه کړه تر څو یې له نړیوالو مالي ادارو څخه 6 میلیارډ ډالر قرضه ترلاسه کړې وي. خو د دې باوجود اقتصادي بحران په خپل حال پاتې دی. پاکستان تر اوسه د دغې کومکي قرضې نیمایي برخه ترلاسه کړې ده. پاکستان د پیسو وروستی قسط د تیر کال په اګست میاشتې کې ترلاسه کړ او د نورو قسطونو لپاره مذاکرات روان دي. محمد سهیل په دې اړه وایي اوس ټولې هیلې د پاتې پیسو له ورکړې سره تړلې دي. پاکستان اکثره له سعودي عربستان او چین په څیر دوستو هیوادونو څخه د مالي مرستې د ترلاسه کولو په لټه کې وي. خو د چارو کارپوهان وایي تر هغې چې پاکستان د پیسو نړیوال صندوق یا IMF څخه شین څراغ نه وي ترلاسه کړی، داسې ښکاري چې دغه 2 هیوادونه به هم پاکستان سره له مرستې کولو ډډه وکړي. په دغو سختو حالاتو کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پنجشنبې په ورځ له خپل چیني سیال او د IMF ادارې مشر سره خبرې کړې دي. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې و. ویل کېږي چې هغه هلته د مالي مرستې د ترلاسه کولو لپاره تللی دی.